په ننګرهار کې وړمه ورځ د اسلامي امارت د واکمنۍ امنیه قومندانۍ ته څیرمه د ناڅرګندو کسانو له لوري د وژل شوې نرسې ناویلې کیسې. نوموړې روغتیاپالې له وژل کېدو مخکې د روغتون مشر او نورو کارمنانو ته څه ویلي وو. دغې روغتیاپالې کارمنې ته چا د وژنې ګواښ کړی و. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د وژل شوې نرسې ناویلی داستان لرو، خو پیل د جلال آباد ښار د ښاروالۍ پر زیاتي کوو. د جلال آباد ښار د میخونو کوڅې هټیوال وایي د ښاروالۍ لخوا یې په بیلابیلو بهانو توکي لوټ او اخیستل کیږي. دوی یادونه کوي چې د ښاروالۍ لخوا له دوی څخه همدغه ټول شوي توکي بیرته په نیمه بیه پلورل کیږي او دوی څو ځله بیرته د خپلو وړل شوو توکو لپاره نیم قیمت ورکړی دی. ټیکسونه او مالیې راڅخه اخلي، خو کاروبار ته مو نه پرېږدي. له موږ ټول شوي توکي د فساد او کاروبار یوه وسیله ګرځېدلې ده. د ننګرهار د ولایتي روغتون د داخله واټ نرسه وړمه ورځ 2 وسلوالو وژلې ده، خو طالبان وایي چې دې نرسې له ځانګړي روغتیایي مرکز سره کار کاوه. د زیبا په نوم دې روغتیاپالې له وژل کېدو ورځ مخکې هم د داخله واټ کارمنانو او مشر ډاکټر ته ویلي وو چې میړه یې وژني، خو هغوی هیڅ پروا نه وه کړې. نوموړې له خپل میړه سره کورنی جنجال درلود او له 6 میاشتو راهیسې له خپلې خور سره اوسېده. له میړه د طلاق اخیستو لپاره یې 2 محاکمې هم شوې وې، خو په دې وروستیو کې یې میړه ورته د وژلو ګواښ کاوه. زیبا له څو ورځو راهیسې د لوی روغتون له داخله واټ سره خپله اندېښنه ګډه کړې وه او ورته یې ویلي وه چې میړه یې وژني، خو هیڅ چا یې هم په خبره غوږ ګرولی نه و. هغې ته یې خپلې خور او خورزو هم ویلي وه چې نوره روغتون ته مه ځه، خو دې ورته ویلي وه چې نن مې کاري ورځ پسې نوکري ده، ځم بیا بله ورځ نه ځم. خو په لار کې وسلوالو دولتي ګاډی درولی او هغه یې وژلې ده. طالبان وایي 2 کسان یې نیولي او هغوی ورته ویلي چې د زیبا میړه 1 لک افغانۍ او 3000 ډالر ورته منلي وو، ځکه یې ووژله. په ولسواکۍ کې د ښځو د ملاتړ لپاره امن خونې وې. که به کومه میرمنه او ښځه له داسې ګواښ سره مخ وه، خو د طالبانو واکمنېدو پسې دغه خونې هم پرې ودرېدې. درنو لیدونکو